ابرار تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار یوټیوب چینل. که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نشان دی هغه هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي. دوستانو نن مو تاسو ته یو ښایسته اپلیکیشن راوړی دی. که چیرې زموږ پښتانه ورونه د شعر سره لیوالتیا لري، د بیتو سره د غزلو سره لیوالتیا لري، نو هغه کې رقم غزلې، بیتونه، هر ښایسته داسې اپلیکیشن دی. د دې دپاره به سمپل تاسې راسئ پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته رالاست د سرچ ځای ته به راسئ. چې کله سرچ ځای ته رالاست تاسو به ولیکئ پښتو به ولیکئ. چې کله مو پښتو ولیکله پښتو چې مو ولیکله لاندې درته راوړي، بیا به د پښتو وروسته چې پی مو ولیکل او بس چې لاندې دغه اول اپشن چې تاسو ته راشي، کله پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن دی په دې کې د هر چا شاعري سته، نو پر دې باندې ورځو کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړئ دا ما انسټال کړی دی، تاسو هغه انسټال کړئ. اوس دې ته ورځو خلاصوئ. چې کله ورلو خلاص مو کړئ اوس په دې کې مختلف قسمه هغه شاعران سته. نو اوس ګوره په دې اپلیکیشن کې تاسو غني خان بابا شاعري ده، پښتو شاعري ده، سعدالله جان برق شاعري ده، حمزه بابا درد و غم. اوس د حمزه بابا شاعري باندې ورځو کلیک کوو. چې کله مو کلیک پر دې باندې وکړئ نو اوس تاسو چې هر شعر خوښ، چې هر شعر مو هغه تاسو خوښي، نو اوس سمپل اوس دغه شعر باندې موږ کلیک کوو. چې کله پر دې باندې مو کلیک وکړئ اوس ګوره مکمل شعر راغلی. په دې کې تاسو کاپي کولی هم سئ، بیا یې هر چیرې پیسټولی سئ، او په دې کې تاسو شیرولی هم سئ. چې اوس تاسو د شعر اپشن ورکړئ. چې کله شعر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو څه انتظار غواړي. په دې کې په ټویټر، واټساپ، په میسنجر، په هر یوه باندې تاسو هغه نشرولی سئ. یا مثلا دا شعر اوس موږ کاپي کوو. چې کله مو کاپي باندې وکړئ کاپي سو، نو اوس راځو یو ځای هغه پیسټوو. اوس راځو واټساپ ته، واټساپ کې پیسټوو. چې کله واټساپ ته رالو یو ځای راځو، اوس دا ملګري ته ورځو، دا ملګري ته اوس دا شعر ورستوو. اوس دې دپاره سمپل تاسو ګوته پر ونیسئ، یو څه کوئ چې ونیولې پیسټ. ګوره مکمله شعر چې تاسو هلته لیکلی هغه مکمله دا دی، هغه پیسټ سو. نو دا ډېر ښایسته په زړه پورې ښایسته اپلیکیشن دی. نو د پښتنو چې کوم پښتانه ورونه د شعر سره د بیتو سره لیوالتیا لري دا اپلیکیشن ضرور به ضرور هغه انسټال کړئ. نو تاسو څخه هیله کوو که چیرې زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب یې کړئ، ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ هر اپلیکیشن، زموږ هره ویډیو در تاسو پورې پر وخت باندې در ورسیږي. نو پر خدای مو سپارو، ډېره مننه.